دوه کلمې له سرو غوښو سپینې شیدې درک نه میاشتې مې په نس کې ګرځولې اوس کنځاوې راته کې وایي دی ورته شیدې دې راکړي زه به درته وایم په نس کې دې ګرځولې موږ په در تندې چې ترېږه به دې وړم اتې په تا منډم پاتې غلط کوي ناورته ولاړ دا سمیاله دې سړک وښکار نو قومندان پسې راغی وایي کتنه یې وردګان بیا په موږ ټوی نو دا شوخ وردګان یې راوستلي کلانده ورته وایي مشهور ټوکیان دي خو تر یوې بجې چا خوله راڅښوله نه حتیم دی ترتول یو چرسمایه نمیدار اعتماد استاد انسان خو علاقه مالوالی برپادار دی نو دو دی خرموز غدی دو دی سپیدی نه ساعت وغه دی وقفان کرانه لبا څنګه دو در یادی مالوالا پرکتیس دی کوم طالب وای سرپیر یاداو یواله ځای وایل ضربان اخر ته یا چې نیوته سربان سره خلاص سربان هم درته کوم کوچانو ته وایي طالبان صحبت ته ولاړ بیا دې دوه پیغلو سره جنګ ده یو بل چسکان کې طالب راغی دا یوه پیغله د شاله خوا مړوند کړ څنګه تر دا تو ونیو وایي هغه ورته وایي طالب جانه پریم درته ډېر بد جنې ولي وایي طالب ورته وایي نه دې پرېږدم خور وایي ولې وایي ما ته څه ملامته ښکاري اول دل کانکور امتحان یو هلک لیکن نه کوی چې څه کوم سوال چې مشکوک ما چې ما ته څه ملامت مناور ته ولاړو خلیړه کې مو ویسته پسته ډاکټران وایي چې دیګونه باندې چې خو په پوسټوي نه یم کو دغه انجنیر حبیب الله دغه تقو انجنیر عبدالوهاب وای و موري د شومبای کې داشتي یا لګوب یو داس ځوان لکه داس کاسه شومبای سره داشتي مو شو ټول شومبای دی وچ نو دا کاسه داس خیرانه ده خچ کې نه ختی رب کې نه کړي وړې کې نه کړي انجنیر عبدالوهاب دا کاسه لمزه کې ربم زوی مرګ دا خپري منځي ا کاسه ما سواله کې اجي دغه اجي د سپو کاسه خیمات این عبدالوهاب باید تو خاندان استفراغ کوي وسه ملک دی وسه استفراغ نو دا د فرمایش تا مرسل دلوګر ډیر خاله مخلاص دي بیا طالبان پیاسي یو طالب ډیر غبیم و بیا کلم پر ځای مرسل چې ما خرته دون سبق ویلې او شایز د کلی تختر خرم بته طالب وای سر پر راپور سواله سب د خرب زبو پیغام کیتا کوی وخري انګاری کړو کنه دا خرڅ وای چې خرب زبو پیغ وای څو خو دور دوره وکات وای شر شیخوان کوي خصوصا رشقا روز خان کا کول وای دا وردګان چل وای دا پشان چلا کی وردګي وای یو پښ وای بل توای ته مخراغلی تا یان ته مخراغلی بیا راغلی وای بل داسته کی یو غوښتنه کړې ده د خبرانم له پریشانی مړه سو خلاف د خوشمینې شي راځي موږ ځای کې یو نفر مړ امانت چې خکړو بیا خراب سو خزو کوت وای وساده کد مخسل وای داخلي دی کونی خواته دا بل خیره وو دی وردګ وای خزه مړه و بیا د جنازه سره د زاړي چې وای که تور شو مخ می تور شو تور مال په جا پای را چخسور شو پر کامې سه پمیږي باندې زړیږي تر څو شپړې را یادېږي راوس ول وای پلار می مړ سوار سړي براتول سپینې زدي پلار مور چې مړه سوار سپین سر به زدي مورې مې خزه چې مړه سوې چا نه راځي امر دغه څه ساجي رحمت کا کال ما دا ته وای چې جمله خځه ډایریږي یو سړی وای خزه کابلی و بیا جنوت کېده
وایي د ابل سره جنګ شو چې ښځه دې کابل ته وتښتېده وایي ولا ستا دغونه وغه یم پنجشیر ته د تخلص کیسه درته وکړم په کابل کې وایي یوه معلمه وه ډېره ښه ځوانېدلو پوهنتون ته به تله نو دوکاندار دا بل دوکان زی برپدر دې معلمې نه الګ چې دې خو زه درته دا نو ځواني څه کړی خو دوکاندار دا خو پایښه مزنیه کړه د کته کومه اشتیا لري په کومه پیسو تاسو خپل مناسبات ټینګي دور تلو دا ټول سرمایه دې ما د تر سرجا خو بر چې راځي دا موږ چې مردار د یاري ټیسټ کاټي رغه پرجو تلاسو هغه دوه درې سکه وګلې د ریزای کلی پلس راغلی دای به ولې کومنداني کومندان ته چې والی به غیرت قسم خدای کومندان ما خور دا کار به ما ولې کو پیغمان سره چې دوسیه محول کړي محکمې ته محکمه کې شاید یا قسم وای قاضي ورته خورقي څه دا لري په دغه نفر د رزق وای دې بیا ناموس په مازر کې ما پرجو تلاسم درته خدای قرآن دا کیسه دا کار نه خو بل اخره قاضي ورته خورقي وری شاید لري وای کراچوان وای ورته شاید دراوه کراچوان یو بشوادي مسلک ته بابا ته خو یې څنګه سړي ما پرجو تلاس هغه پرج نه پیژنې پرچې دي خو کوسته ده دی ورته قاضي له مخې نوم ماخله ډېر سپک نوم ده داسې اوس د پرجې تلاس وایي ښه دغه شوه چې راوستلې قاضي ته ده بیا پرجېر کړي وایي قاضي څخه بابا څرنګه کیسه وایي لاشه ورسې وایي دغه د پروا نه لري دې پروا نه لري وایي بل چې ته ورم چې دغه پرجېر څه ته وایي د معلومات مخ وایي خورقي د کوس تخلص دي چې ځانوي تخلص خو یو چرشي تیز نظام الدین کاکا کنه تخلص خوخي وای و تخلص خور شي لري اوس لکه خرته شويه مرکب استاد کاکړ وای سم تراغه پرسکال مرز خدای دې وګړه ډېر تکړه استاد وای ما سلیم یو سوال په ټول پانتون کوم کومه کو دومره جایزه د کومس موټر پیوا وای که استاد وکړ سوادي وای دي خجو دي باسکل فرق شي داش کله تر ماشین سره کې کلی طاقت خو انسان د اختراع خدای جل جلاله کړی خدای په خپل قدرت انسان جوړ کړی ویني غذا او تنفس ته ضرورت لري غم خوشاله او باسکل خو انسان جوړ کړی مستری ته ضرورت دی دا شال کړی سو وای دای سراغه بعد درېش په سوال مال کو وای و استاد وای نم دل کړی باندې ټول پانتون یو سوال وای خو استاد مو خواجر سونه دي خجې باسکل فرق شه وای فرق یې دا د باسکل ته باول اواور کوي بیا پیس پرېږي او خزه باول سپرېږي بیا باور کندار کې مشپاو چا تلیفون وای سر ګرمي ده مل قرآن خوټي مې دای جړی لکه جوراب کې څنګه دا بانان مکتوي وایم پښا افغاني سي پښا بولی مکتا سیمیاس بول کندارین غماش کو مل ولی پښتانه ده وای د مینیس شو د مګو شاده می ترمنه تچيني د درمندانه پراتو دغه سکرات ترا تچيني دیگان وای خر خرڅاو خر خرڅاو په گنج کې دلالان تثبت کوي محمد حاجی ما خر نه داش کوي خر دی شل منه بار می پیبار کړو یم یادې بر شیر په کنه ولې فات کې یو ماده خر ولیدل کې د غانګ وګل شل منه ورای واجی په غن کاته ورته هغه د تاسو په ضرورت ارمانی فرمایش را کوي یا وای دغه پرې خو د وسته دغه ایران کې زميل مستوایم په پیرات کې دغه د ایران ته نږدې د کلتور تقریبا لکه د ایران نه او باز دکانو کې خجی ناس نو لري راځي ستاکه په دکان کې ناس واغونی سالي کانو وقت المنظر زه ډېر وخت نو لري راځي ستاکه په دکان ملا داشته کدل دې کې سره څنګه وغوي
حتی زه دا شان به یې که واخلم خپله غیا دا کوي خو دا اخله دا اخله دا دوکان چې کته کېدو وایي ښځه چې ملا صاحب چې اخلي وایي ښځې ته مې یو سینه بند اخلم وایي خو اخله تارې اخلي لنې اخلي ګاجي خو زه عمده پروش یم ارزانه یې درکړو ملا ورته ویل چې نن خو مې دا د ښځې د شینې اندازه نه ده وړي چې بې ازادو تنګ نه شي ښځې ورته ویل چې ملا صاحب دا د ما په تو لاس ووږه د ما په سینه د ما په نس پته درته لګي یقیني معقوله خبر دې وکړه ښځې په سینه لاس روی په توی چنګل کړي ده ته یې خوند ورکړی وایي دا ښځې ته وایي زه خو یو نیکر هم ورته اخلم نیکر د اندازې ځای نه وایي یو بله ښځه وایي دوکاندار ته ورغله دوکاندار بد اخلاقه وایي ورور دا ترموز په څو ده وایي دوکاندار سرکل د مخ پخوا په یو واري وایي ښځې شا پخوا یې په یو واري څنګه وایي شا پخوا ما په خپله راغله دلته دوکانداران ډېر دي اول دغه دوکاندار زه خدای مشتري ورشي څټ کروي په دغه په خدای که راغلی قسم دې یا چې مشتري رئیس چې کونه ګرځي راځه اوس خو نو تا نه سم خفه کوم وردګ وایي په بازار کې رایو نو یوې ښځې په خلطه کې استفراق کړی دا یې له موټره شوې دا خلطه غبرګه سوي سلامته پراته نو روزه د وردګ وایي رارایي ده چې خلطه پیدا کړي ورته کتل خدای جانه دې تا تر احسان جار بېشک از دې روزي آزادی خلک اچارو په بیه اخلي ما خوش پیدا وردګ وایي په بازار کې غول کړي بیا شاروال په لاس کې دی وایي د ځان شرم ورکړي څوک مخ ورشي ورمنې هم داسې قیمتي شوه دا یې د لاس ورپو غول را د وردګ وایي خره لنګېده بیا دی د ګمبچ وروسته ورته ناست یا خدای کوچ کې کوټی کې یا خدای کوچ چا چې د خره خو ذات دغه شی ده خو یا به کوټې جېږي او کوټ وایي یا خو ما غوولي چې سړی ونه دوام څه تاسو نه خوړلي اوس خو به داسې وږي یاست لکه سپي السلام عليكم شاكر الترجمة ادي کوي والا ما کوي مت هغه کندار والا مو کندار ته خو مجاجو سره مسابقه هوټل کې چیرته ولاړ سم موضوع